امریکایي ځواکونو کندهار ولایت کې د تړون خلاف هوایي بریدونه کړي دي. طالبانو خبر ورکړی چې امریکایي ځواکونو د کندهار ولایت په څو ولسوالیو کې د دوحې تړون څخه د مکررو سرغړونو په دوام هوایي بریدونه کړي دي. طالب ویاند قاری یوسف احمدي د اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ ریګو، د خاکریز ولسوالۍ په ټانګري دره او د ارغستان ولسوالۍ بالا جړۍ سیمو کې د امریکایانو لخوا د دوی په هغو منصوبینو بمبارونه شوي چې یا په سفر روانو او یا هم په خپلو مرکزونو کې اوسېدل، چې په ترڅ کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. احمدي زیاته کړې موږ د امریکایي اشغالګرو لخوا دغه ډول جنایت او بمبارونه په کلکه غندو. دا په ښکاره ډول د دوحې له تړون څخه سرغړونه ده چې په هیڅ ډول توجیه کېدلای نه شي. طالبانو خبرداری ورکړی که امریکا دا ډول خپلسري او د تړون خلاف بمبارونو ته دوام ورکوي نو دوی هم له خپلو افرادو او ولس څخه د دفاع حق لري او د امریکایي ځواکونو په وړاندې به ورته ګام پورته کړي چې په هغه صورت کې به د بدو عواقبو مسؤلیت د امریکایانو پر غاړه وي. باید وویل شي چې طالبانو د دوحې تر تړون وروسته پر بهرنیو ځواکونو هیڅ حمله نه ده کړې، خو امریکایي ځواکونو څو ځله دغه ډول سرغړونې کړي چې د طالبانو لخوا نه یوازې په کلکه غندل شوي بلکې د بیا تکرارېدو پر مهال یې له خپلې خوا د ورته اقدام ګوتڅنډنه هم کړې ده.